د طبي علومو په مراکزو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په سر په ایکس پاڼه د جنرال مبین او شفیقي خپلواک نندرې او خبرګونونه. جنرال مبین ولې د شفیقي خپلواک سره مخالف شو؟ مختار حاتب د خپلې لور په اړه څه وویل؟ ټول جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. 13 یکشنبه ماښام ناوخته د اسلامي امارت له لوري د طبي علومو په مراکزو کې د نجونو پر زده کړه مطلق بندیز ولګول شو چې ورسره هم مهاله په کور دننه او بهر د ښځو د حقوقو مدافعینو او نړیوالو بنسټونو د اسلامي امارت په دې کړنې جدي غبرګونونه وښودل او له اسلامي امارت یې وغوښتل چې یاد فرمان بیرته لغوه کړي. نن سهار په ایکس پاڼه د طالب طالب او ټولنیز فعال جنرال مبین او د ښځو حقوقي فعال شفیقي خپلواک دوه غبرګونونه ګرم او په لکونو ځله ریټویټ شو. که څه هم جنرال مبین د طالبانو دا فرمان غندلی او هغه یې د هیواد د راتلونکي لپاره زیانمن یاد کړی، خو د شفیقي خپلواک سره هم نظره نه دی او د هغې څرګندونې د غرب پر ګټه بللي دي او زیاته کړې ده چې شفیقه خپلواک د امریکا او غربیانو بصیر نظریه لري. د جنرال مبین د دې څرګندونو پر وړاندې یو شمېر هیوادوال غوسه شوي او هغه د طالبانو یو لاسپوڅی بللی دی. یو شمېر هیوادوالو په ایکس پاڼه لیکلي چې جنرال مبین حقایق نه بیانوي او د ټیک ټاک ویوز لپاره هم د طالبانو مخالفت کوي، خو په حقیقت کې جنرال مبین د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز په پرېکړه خوښ دی، په داسې حال کې چې شفیقي خپلواک ډېره ښه او بهترینه خبره کړې ده او ویلي دي چې کله ډکو سترګو سترګې اړوئ نو د ظالم په بېرحمو سترګو کې خښې کړئ او ورته ووایئ چې لا هم دومره جرأت لرو چې تاسو په څېر د ظالمانو پر وړاندې د حق ناره وهلی شو. خپلواک ویلي چې د افغان نجونو ازار مه اخلئ که نه له ځمکې به ورک شئ. که څه هم د شفیقي خپلواک دا خبرې د 1900 افغان ښځو د ګټې لپاره دي، خو جنرال مبین ترې غلط مطلب اخیستی او ویلي دي چې شفیقي د غرب او امریکا لپاره د اسلامي امارت خلاف غږ پورته کړی. بلاخوا یو بل ټولنیز فعال حاتب مختار په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې موږ خپلو لورګانو ته څه ځواب ورکړو، ولې د دې وطن لرونکو د هغوی اساسي او لومړني حقونه اخلئ. حاتب لیکلي دي چې طالبان افغانانو ته د محرومیت او محرومیت په سترګې ګوري او له هر څه یې محروم کړي دي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.